الحمد لمن له البقاء والقدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. معزز قدرمندو سامعين ورنو او خويندو، لله الحمد. پر مونږ او تاسې باندې یو ځل بیا د لوی اختر مبارکې شیبې را روانې دي او را رسېدونکې دي. په دې کې پر هغه کسانو باندې چې صاحب د نصاب وي قرباني واجبه ده، نو د دې قرباني فضایل به یو څه بیان کو د ترغیب د پاره. په ډیرو احادیثو کې د اضحیې یا قربانۍ انتهایی زیات فضایل بیان شوي دي. ان شاء الله دا فضایل به په دریو درسونو کې پای ته ورسوو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها اگر روایت کئی چی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام و فرمائل، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، بنی آدم انسان داسی و عمل ندے کڑی پا ورز دا اختر باندی، داسی و عمل بونکی احب الى الله چې هغه ډیر محبوب وي الله تبارک وتعالى ته، من احراق الدم، د وینو تر بهولو، د وینو تر تویولو. چې کله وینه توی سي او تحیه وسي، وینه وبهیږي، دا عمل رب العزال ته ډیر خوش او ډیر محبوب دی. بیا ورسته عجیبه مفیده خبره کوي. یو خدا ترغیب د پاره دا عظیمه خبره ده چې اضحیه رب العزال ته ډیره زیاته محبوبه ده، چې کله د اختر په ورځ باندې د الله تبارک وتعالی بنده اختری وکي، قرباني وکي او وینه وبهیږي. دویم ځل بیا وایي، انه لیأتی یوم القیامة، دغه اضحیه اختری برازی په ورځ د قیامت باندې، بقرونها د خپلو شکرونو سره، و اشعارها د خپلو ویشتیانو سره، و اظلافها د خپلو نوکانو سره. دا برازی د دغه انسان د نیکی په پله کې به وریږي، د ده په ترازو کې به دغه اضحیه ولیږي، د ده د نیکۍ ترازو او پله به ورته درنه وي. دا څومره عظیمه خبره ده. بل حدیث شریف کې ورته راځي چې دا قرباني ټوله راځي، یعنی دا شان خو یاد سوله شکرونه، ویښتیان، نوکان، نو کم چې د دې غوښه ده هغه به په اولا طریقه د انسان د نیکۍ په تله کې ولیږي، او دغه شان وینه. بیا د دې وروسته نبی علیه السلام د دې د قبولیت عجیبه خبره کوي چې د دې قبولیت څنګه کیږي. وان الدم لا يقع من الله بمكان، او هغه وینه چې د دې اضحیې د دې قرباني تویږي، هغه لا يقع من الله بمكان، هغه مکان ته واقع کیږي، هغه د قبول وځای ته رسیږي چې څنګه دا قرباني وسی، وینه د غاړې څخه د رګونو سره توی سي، هغه د قبول وځای ته ورسیږي قبل ان یقع من الارض، د مخه تر دې چې دا وینه مځکې ته نه رسېدلې خو د قبول وځای ته ورسیږي. څومره عمل او څومره ژر د قبولیت ځای ته رسېدل، او هغه چې په دې کې اخلاص موجود وي او په ښه نیت باندې کیږي.
دا فضایل نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړه. اوس خپلو امتیانو ته بیا څه وایي؟ د ده ته شفقت، زه او زما مور پلار اولاد قربان. وایي فطیبوا بها نفسا، ای امتیانو په دې قربانۍ باندې خپل نفسونه خوشحاله کړئ. دې خو دومره فضایل لري او بیا دا د قبولیت ذات دومره په اساني باندې رسیږي. نو په دې باندې تاسو خپل نفسونه او خپل ځانونه خوشحاله کړئ. د خپل امت د خوشحالۍ دپاره دا خبره ورته کړې ده. سنن ترمذي 4 جلد کې دا حدیث راځي. او دا شان په المعجم الكبير 11 جلد کې بل حدیث شریف راځي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الضحى، د لوی اختر په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ما عمل ابن آدم في هذا اليوم، بني آدم په دغه ورځ باندې داسې عمل نه دی کړی، داسې عمل به دی ونه کړي افضل من دم یهراق، بهتره تر دې چې وینه وبهیږي. دا عمل ډیر زیات بهتره دی. وروسته بیا خبره دا کړې ده چې الا خو مگر یو عمل به بهتره وي، هغه څه شي؟ ان یکون رحما مقطوعه توصل، که داسې یو صله رحمي د قطع کړې وه، د خپلوانو اقرباو دوستانو سره یې صله رحمي ختمه کړې وه، قرابت یې ختم کړی و، بیا وروسته د اختر په ورځ باندې د هغه قرابت بیرته وصل کړي، هغه صله رحمي یې بیرته وپالل، نو دا عمل هم ډیر زیات بهتره دی. او دا عمل اکثرین وخت په لوی اختر یا وړوکي اختر کې د روغبړ په وخت کې راځي، د ستړې مسې په وخت کې راځي چې کله مصافحه سره وکړي، لاس سره ورکړي او یا غیر سره ورکړي د اختر د مبارکي په نیت باندې، نو د هغې به یو فایده داسې چې دغه صله رحمي به بیرته منځته راسي، دا به وصل سي، او کوم چې قطع سوی وه قطعیت به یې ختم سي. دا هم یو افضل عمل دی د اختر په ورځو او شپو کې. نو نن درس کې هم دغه دوه حدیثه کفایت کوي د ترغیب دپاره چې قرباني څومره فضایل لري او څومره ژر د قبولیت ځای ته رسېږي، او دا د انسان د نیکۍ تله څومره ورباندې درنېږي. نو الله تعالی دې هر مسلمان ته توفیق نصیب کړي چې دا قرباني خو چې کله پر ده باندې لازم وي خپله یې وکړي، او چې وسې وي مور و پلار یې وفات شوي وي، نور اقربا وي، د هغې د طرف یې وکړي، خصوصا پر حقدار پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه د طرفه یې هم وکړي. حتی داسې کسان هم الحمدلله شته چې د ټول امت د طرفه یې کوي، او دا ډېر زیات فضایل لري چې د چا وس پیدا سي. او دا قرباني باید د خپل ځان طرفه، د مور پلار او اقرباو د طرفه، خصوصا د نبی علیه الصلاة والسلام یا د صحابه کرامو یا د نورو امتیانو د طرفه وکړي چې د دین مشران دي، لکه امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمه الله، او یا دا شان د تصوف د طریقت امامان دي او د طریقت مشایخ دي، د هغو د طرف یې وکړي، د هغوی به روحیه ورباندې خوشحاله سي، ده ته به الله تعالی جل جلاله زیات فضایل ور نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.